الله په نامه چې سم د وسه کېږي ماته راکړئ د الله په نامه د الله په نامه چې سم د وسه کېږي ډېر غریب یم یا اربازی ته او زه یم نو ته خدای دې غر کا تا ته ما نه ویل چې تعلیم وکړه سبق ووایه نن به زما غوندې خان وي ته خبرې زه په یو دفتر کې کار کوم او ما ګاډي کې بوځي او ګاډي کې مې راولي او د میاشتې را 15,000 افغانۍ معاش هم راکوي تعلیم به دې کړی نن به زما غوندې سوټ بوټ کې ګرځېدې او دغسې خیر غواړه ټول عمر به همداسې ذلیله 10 له به ناست یې لږ صبر وکړه صبر وکړه سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی واله که ډېر دی ناوخته نه که روژه ماتي ته لږ وخت پاتې دی راځه که نه نور او رشته څو روپو کار به دې کړی ښه درغلم بس یو 10,000 روپۍ برابرې کړي دي او درغلم داسې وی بس راځه چانس دی والی راځه زه درنه لاړم چې ناوخته دی بیا ګپ لګوم نه لکه ته د ورځې 100 روپۍ ګټې زه بس 10,000 15,000 د ورځې د ورځې Allah pala mama ninyo ulas mo ba barangay. Kami kagiri mahura ma. Kuki mi walo mo ng plani. خو دې ته ویل چې زه سکیر کړم او درېږه او دا بیا ولاړ زه به د دې خوښ شم ما دا ته نه دي د ګټ لا ما تا ته نه دي ویلي استاد چې ما ته څه خدمت دي څه د بازار نه پکاري چې راوړم شکر خدایه بلا او برکت یې نه و